نننې زموږ سبق سورة البقرہ دویمه سپاره آیت نمبر 248 خوانواله تر 250 آیات پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال لهم نبيهم اول دیتا پیغمبر ددی ان آیت ملکه چی یقینا خاد بادشاہت دو دادا ان یأتیکم التابوت چرا بشیتا ست صندوق فیہ سکینۃ من ربکم پدی صندوق کے بعد تسلی وی د طرفا د رب استاسنا وبقیۃ مما ترک آل موسی وآل هارون او باقی ماندبوی د آغسنا چې پرې خونه او آل د موسی علیہ السلام او آل د هارون علیہ السلام تحمله الملائکه اوچتای بدا صندوق پرشتي ان فی ذلک لآیۃ لکم یقینا پدې کې خامخا نخد عبرت د پارستاسو ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان فلما فصل طالوت بالجنود پس هر کلا چې جدا شو طالوت سرد خپل لخکرو قال ان الله مبتلیکم بنهر ویل دو یقینا اللہ امتحان کون کے دے پتا سباندی پیو نہر سرا فمن شرب منہ فلیس منی پس چاچ اس کلی عبود دینا ندے زما ملگرے ومن لم یطعمہ فإنہ منی او چاچی سکا انکڑا دینا نو یقینا دے زما ملگرے دے الا من اغترف غرفة بیده مگر چاچ ڈک کړل په خپل لاس باندې فشربوا منه الا قليلا منهم نو اسکل دی عبود دینا مگر لگو دینا انسکلی فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه نو هر کله چې تیر شو د هغه نهر نه دی طالوت او هغه کسان چې ایمان راوړو د سره قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ویل دی نشته طاقت مونږ لره نن ورځ په جالوت او په لښکر د هغو قال الذين يظنون انهم ملاقو الله ویل آغا کسانو چی یقینی ساتو چی یقینا دی مخامخ کی دن کی دی اللہ سرا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ دیر زلا ڈھل لگا د مسلمانانو زور ور شویدا په ډېر ډېر باندې د کافرانو په حکم د الله والله مع الصابرین او معیت خاصه د الله سره د صبر ناکو دے ولما برزوا لجالوت وجنوده او هر کله چې د مخامخ شو د جالوت او لخکر د اغسرا قالوا ویل دی مومنانو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ویل دی مومنانو
اے ربا زمونگا راتوی کی پمونگ باندې صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمنا زمونگا وانصرنا علی القوم الکافرین او امداد کی زمونگا په مقابله د قوم کافرانو